بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. نن سفر باندې هم نو ما تاسو سره ګاډي نه په ویلاګو کوم اهم امپورټنس چې کوم یو خو د اسرائیل چې کوم حمله وا هغه جواب ډیر سخت ایران طرف نه ورته ملاو شو. خو هغه سره تړل شوی پاکستان او د خطې حواله سره پاکستان نن چې کوم کمیس حمله کې خواجه آصف کوم خطاب وکړو او بیا ورسره چې کوم خواجه آصف سره د پاکستان سره سټریټجی ده او دی وخت کې انډیا سره کوي افغانستان چین همدغه شانتي چې کوم دا هیته ده په دغه کې څه صورتحال مخې ته راځي اهم اپډیټ دي. نو دغه سره تاسو سره زه وړاندې شریکوم. یو خو دا دی چې اسرائیل چې کوم حمله وکړه یقینا چې هغه ډېر سخت نقصان رسولی دی ایران ته. ولې چې آرمي چیف همدا شهزادان همدغه شانتې اهم ځایونه ټارګېټ کول او په دغه شا باندې یقینا چې امریکا دی، خو امریکا بیان یو ورکړ چې زه په دې حمله کې نه یم. بل بیان دغه راغو چې که هغه خود مخترع ته فرق رسي نو موږ به ورسره ولاړو. اوس په دغه صورتحال کې تاسو پاکستان حالات ګوري چې آرمي چیف هم نه لاړه. باقاعده یو قسم د امریکا ته هم جواب دی. امریکا باقاعده انویټیشن ورکړی و. باقاعده آرمي چیف یعنی فیلډ مارشل عاصم منیر حافظ منیر ډېر غټ سټرانګ پوزیشن یې واخیسته چې خلک وایي که نه چې خاص کر د پی ټي آی والا به چې د عمران خان ورته وایي اپسلیټلی ناټ. نو اپسلیټلی ناټ دغه وي چې کم آرمي چیف ورکړه. نن خواجه آصف سپیچ نه دا واضحه شوه. زه ایران په صورتحال هم راځم چې ایران کومه جوابي حمله کړې ده. یقینا چې په سوونو هغه کوم مزایل کړي دي هلته امریکا جرنلسټ هم چې هغه حقایق خول ډېر فوټیج ریلیز شوي هم و چې کومه تباهي شوي وه هغه باندې هم بندیزونه بیا ولګول. خو راځم به اول پاکستان سایډ ته چې پاکستان یو کله یو اعلان وکړو د اسرائیل خلاف او وویل چې اسرائیل لاسونه چې کم دي هغه د مسلمان په وینو سره دي نو د دې لاسونه کټ کول پکار دي. دا په قومي اسمبلی کې باقاعده یو وشو. نو پاکستان دی وخت کې ډېر سټرانګ پوزیشن دغه واضحه پیغام دی چې پاکستان ایران سره به هر قسمه مرستې ته تیار دی او اسرائیل ته پاکستان مسلمانان هم او پاکستان ټول ملک څومره وګړي دي هغې د که تاسو خیال کړي خاص کر د فلسطین په حواله سره الریډي هغه. خو نن خواجه آصف چې کوم سپیچ و هغه مسلمان ملکونو خاص کر لکه سعودي عرب شو او دغه شانتې ترک شو چې کوم ورسره سفارتي تعلقات دي هغوی چې مسلمان ملکونه ولې خاموش دي او په کار ده چې سفارتي تعلقات فوري بند کړي، تجارتي تعلقات فوري بند کړي. او دا هم اسمبلی کې هغه وشو چې قرارداد هغوی چې د مزاحمتي قرارداد حقوق هغوی چې اسرائیل موږ ملک نه ګڼو نو دی خلاف قرارداد څنګه کوو. دا موږ دشمن یعنی یو دهشتګرد ملک نه ګڼو بلکې دهشتګرد خلک ګڼو چې په شا باندې لکه ډایرک امریکا نوم نه واخیستو خو په شا باندې یو طاقتور لاس دی. لکه طاقتور څوک دی امریکا دی. نو د دومره سټرانګ حالات چې اوس په ګورو چې مخکې پاکستان څه کوي. خو چې کوم ایران حمله کړې ده په دغه کې داسې خبرونه راځي چې پاکستان څه ډرونز او څه مزایل پکې شوي دي. دا مختلفو ځایونو نه خبرونه دي. خو ایران چې کومه حمله کړې ده یقینا جوابي حمله ډېره سخت حمله کړې ده. خو هلته نقصان څومره شوی دی، زیان څومره شوی دی، هلته میډیا یې بنده کړې ده. هلته تاسو ته مې وویل چې امریکا جرنلسټ هم نیولی شوی دی چې هغه فوټیج ریلیز کول او دغه نقصانات یې ښول. اسرائیل یقینا چې اوس په دغه خطه کې چې کوم د عالمي جنگ تصور هغه جوړ کړی دی، صورتحال جوړ کړی دی. اوس انډیا چې کومه دغه پریشانه ده. انډیا دې وجې نه پریشانه ده چې هغه خو غواړي چې زه اسرائیل سره ودرېږم خو اسرائیل سره په ښکاره ودرېدی نه شي. وجه دا ده چې انډیا کې خلکو دا ورته ویلي چې یو طرف ته پاکستان دی، بل طرف ته چین دی، بل طرف ته ایران دی او ورسره سریلنکا سره هم او ښه نه دي کړي بنګلادیش دی. نو ګیر چاپېره موږ چا سره هم ښه نه دي کړي نو دا کا ټول راته په مخامخ شول. نو اسرائیل به څه کېږي نه کېږي زموږ به تباهي وشي. دې سره چې کوم افغانستان دی یقینا چې اسلامي ملک دی او بیا طالبان حکومت یقینا
کغه هر څنګه معاشي صورتحال مني خو جهاد په منی هغه کا आवाज دا اوچت شو نو هغه به هم پاکستان سره یا ایران سره ودرېږي ایران چونکې د افغانستان پاکستان خپل حدشات هم شته ولی پاکستان هم مسلې مسایل سره غلي دي افغانستان به هم خو په داسې صورتحال کې ایران ته پته ولګېدله چې ما سره که ودرېږي نو دغه ګاونډي هیوادونه دي مسلمان ملکونه دي نور مې څوک نشته په دغه صورتحال کې اوس ډیپلوماسي روانه ده چې په دغه کې پاکستان اهم کردار لوبوي او دغه خطه کې عالمي جنگ نوعیت چې کوم دی هغه امریکا هم غواړي او اسرائیل خو الریډي دی انډیا پکې ملس کوله خو پاکستان سخت جواب لوجه هغه خو یې سیټ تکړه اوس ګوره دې خو یو شمېر مسایل دي ولس مسایل دي افغانستان پاکستان الحمدلله تعلقات خو ښه شوي دي خو د نور کوم پرابلم دي مهاجرینو دا دي دغه شانتې خیبر پښتونخوا کې بیا تحریک راوچت کېږي الیمین ګنډاپور اعلان ښکاره کړی چې موږ به بجټ نه پس چې کوم دی د عمران خان خلاصۍ دپاره یو ځل بیا تحریک شروع کوو دغه بله شخړه ده خو شخړې په هر څه په خپله مني خو دې وخت کې خطې صورتحال چې کم دی هغه ډېر زیات کمګیر دی ایران یقینا چې جوهري هتیار یا کوم هغه کار شروع کړی یا کړی دی هغه په خپل یو نیت مني خو دې وخت کې اوس پاکستان ډېر زیات په دې خطې کې فوکس دی او یقینا چې آرمی چیف یعنی فیلډ مارشل آرمی چیف جنرال آصف منیر یقینا په دې کې ډېر زیات کمالات دي او څومره هم د دې بېعزتي کوشش وشو خو الله تعالی ورته عزت ورکو څنګه عزت ورکو او مزید هم لکه تاسو که د جنرال آصف منیر سپیچ څو میاشتې مخکې وړاندې اورېدلي چې وړومبی ځل هغه دومره جذبات کې سپیچ کړی نو هغه دغه سنه هم اوچت کړي چې څوک وایي چې فلسطین سره هیلپ نه کیږي یا فلسطین نه موږ لاس اخیستی دی نو دغه خبرو واضحه یو پیغام هم ملویږي چې اوس اسرائیل ته به هم اوس لار تړلی شي او پاکستان چې نن کوم سپیچ و د خواجه آصف مطلب دا دی چې وزیر دفاع دی نو د سره اسټیبلیشمنټ یعنی د ټول سټیک هولډر بیان دی چې مسلمان ملکونه د اوچت شي او باقاعده دلته OIC یعنی د مسلم ممالک اجلاس هم طلب کوي یعنی داسې خبرونه راځي او هغه نه علاوه په دې باندې به سترانګ پوزیشن جوړوي نو الله دې وکړي خیر دغه یهود کم دي هغه پیل نه مسلمانانو خلاف دي مسلمانانو کوي خاص کر فلسطین سره څه وکړل نو اوس یو وخت دی که مسلمانان ملکونه کټه شوي او دغه بدل چې کم دی هغه ونه واخلي نو دعا به تاسو هم کوئ موږ به هم کوو ما چې تاسو سره دغه ضروري انفارمیشن دا شیر کوم نه خوشاله آباد اوسئ